من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو لګیو ما په موبایل کې او په باجوړ کې چې کومه دماکه شوې ده هغه زمونږ خویندې را روانې دي او د خپل ورور جنازه راغشتې ده. دا تاسو سره شریکوم هم او به هم ګورئ، خو زما هغه یو شعر دی چې ملګرو ځای چې ځان له پال بدل کو، د خپل سپیره قسمت دا حال بدل کو، که دلته امن خنداګانې راغلې شړی خو سکې بیا به شال بدل کو، خوار او غریبو ته به سپک نه ګورو، جاني ځای چې دغه خیال بدل کو. ملګرو تاسو وګورئ، ما سره شریک شئ په دې ویډیو کې. ډېر یو د غم سات او اواز دی. په باجوړ کې الحمدلله زما ډېر ننګیالي او ډېر پښتانه رونه هم شته او زما ډېرې پښتنې خویندې کونډې هم شوې او ډېر بچي مې یتیمانان هم شو. ډېر مې په دې زړه درد وکړو. راځئ ملګرو چېرته ځئ ما چې د خویندو دغه جنازه وګورو، چې زما د خویندو د دغه خپل ورور جنازه راغشتې ده. 4 خویندې دي او یو ماشوم ورور یو، د هغه جنازه راغشتې ده. دا په څه قصور دا وشو؟ دا ولې وشو؟ دا یو ناوړې پیښه دغلته وشوه او دغه 4 خویندې همداسې د الله سرې ته پاتې شوې. دوی له دې الله صبر جمیل ورکی، د دې مور پلار له الله صبر ورکی او د داسې حادثونه اتفاقی حدیثونه نبی علیہ السلام هم پناه غوښتې ده. موږ له دې الله تعالی هم پناه راکړي. راځئ ملګرو چې دغه خویندې وګورو د خپل ورور جنازه راغشتې ده.